محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله د پاکستان بجټ پیش شوی دی په هغه باندې ان شاء الله تفصیلی ویډیو بیا کوم خو فلل سلور غوښتنې د خپل سیاسي پارټو او اسمبلونو کومه چې په هغه کې دویمه رای نشته او کدا سلور ګټه خبره دوی راته وګټي نو دوی بخپل تاریخ جوړ کی او موږ به دوی مشکور یو وطنوالي یو د پېښور کوټه موټروي ده دویم د فاټا په ان اف سي کې 3% برخه ده دریم تماکو د صوبې محکمه حضرات برخه جوړول دي سلورم په وفاق باندې چې د خیبر پختونخوا د بجلی په لړ کې د ګیس او تیل په لړ کې کم پیسې دي هغه وصولي ده د اوبو په لړ کې چې پیسې دي هغه وصولي ده نو وطنوالو د پېښور کوټه چې کم موټروي یا نېشنل های وی ایشین های وی دا صرف بیانوم دا نور د بیان کولو خبرم نه دي یو ان اس کې پروګرام یونایټډ نیشن اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا اینڈ پیسفک یو ان اسکیپ دغه یو اهم فورم دی او دا د ایشیا د ملکونو ترمنځ مختلف کارونه کوي او پاکي روډ نت ورک هم دی دی په 2004 کې په شنګای کې غونډه وکړه پاکي شپږ ملکونه د ایشیا موجودو او هغه کې موټرو فیصله وکړه ایشین های ویز فیصله وکړه خو های وی داسې چې دا به سلور یعنی دوه اړخیزه به وي دوه لاینه یو طرف ته دوه لاینه بل طرف ته لکه سوات موټروي چې دوی ورته وي یا د هزاره موټروي چې څنګه ورته وي په دې کې یو ټرن بني په دې کې به اشاره نه سیګنل بني نو د دې منځوري ورکړه شوی په هغه کې شپږ ملکونو کې بیا اته ملکونو ته ویل چې نه تاسو صرف د منسټران نه تاسو د خپل هډ اف سټیټ نام را منظور کې راولي کې د پاکستان مو نو په 2015 کې د جنرال مشرف په وخت کې صوبایي مرکزی کابینه د دغه اجازه ورکو اقوام متحده ته دا جمع شو په پاکستان کې چې کوم ایشین های ویز حکم ورته شوی او پریکړه شوی و د یو ان اس کې پروګرام لاندې نو پاکي واګا لاهور ملتان لاهور اسلام آباد پیښور لنډی کوتل پیښور کوټه په دې نور ټولو باندې عمل وشو په پیښور کوټه او پیښور لنډی کوتل باندې عمل ونشو په دې کې اوسم زمنګ سره شپږ کال دي 2010 پورې دا مکمل کولو د سی پیک په وانه کتابچه کې ماده د ذکر کړم د دې ټولو سیاسي مشرانو سره د لیکل موجود هم دي او دا باید چې وګټو ځکه چې د کوټه او د پیښور تړون په موټروي او ریلوي په حواله سره د پاکستان د خپل ریلوي چې کوم سفارشات وانه دي منلي شوی د جاپان چې سفارشات وانه دي منلي شوی د آستریا چې کوم سفارشات هغه نه دي منلي شوی چې پیښور او د کوټه په منځ کې ریلوي د چین نه دي منلي شوی بیا د چین د سی پیک نه مو وسترو اوس د یو ان اس کې پروګرام لاندې د مشرانو خصوصا محترم علي امین ګنداپور صاحب تحریک انصاف عمر ایوب ته محمود خان جگزی صاحب ته احمد ولی خان صاحب ته مولانا فضل الرحمن صاحب ته او نورو سیاسي ډلو ته خواسته چې په دې باندې ودرېږي دغه حق تاسو ضرور وګټئ دویمه نقطه چې کومه ده هغه په بجټ کې د فاټا 3% برخه چې کله دا فاټا زم نه و نو فاټا تبا چې 50 کرور ارب ملاوي دي نو کشمیر ته به چرته 10 ارب ملاو شو کشمیر او ګلګت اوس کې سب بدل شو 3% خو نه شو ورکړي په دې بجټ کې فاټا ته یخي دي 3 ارب ګلګت او کشمیر ته یخي دي 15 ارب یعنی هغه برخه زیاته شو د فاټا برخه کم شو 3% برخه نشته نو په دې باندې ټول صوبایي اسمبلی متفق وي ټول قومي اسمبلی متفق وا ټول سېنات متفق کو
ټول فوج په متفق وو، ټول بیوروکریټ په متفق وو. نو که دا NFC 3% فاټه ته نه ورکوي نو تاسو ورسره بجټ مه منئ، د ده نیکي هم نشي منظورولی. درېیمه نکته د تماکو ده. تماکو د پاکستان په آئین کې فصل نو 51 کاله د 88 نه د 2019 پورې 2019 کې دا د 13 ترمیم له وجه فصل شو، ځکه چې خو عمل دومره په وشو چې په 2019 کې دا فیډرل فود سکیورټي ته ورکړل شو. فیډرل فود سکیورټي پکې تماکو چېرته واخیستل. دغه مشرانو ته خواست دی چې دا تماکو د صوبایي فصل کې صوبایي محکمه زراعت ته ورکړي، نو د دې د لاسه به دوی ته 200 اربه کم از کم د کال فایده کیږي. دریم چې کومه نکته ده، څلورمه نکته د قرضونو ده چې کوم د صوبې په وفاق باندې قرضونه دي، که د بجلی دي، که د ګیس دي، که د تیل دي، که هغه د اوبو دي، په دې باندې باید چې دا مشران یو ځای شي او دغه وصولي وکړي. که په دې بجټ کې دا 4 شیونه وصول شول نو صوبه ته به کم نه کم 2000 اربه په یو کال کې فایده وشي. دویمه به دا وي چې پېښور موټروې به جوړه شي، چې دا جوړه شي سی پیک دی په هر لاره جوړوي چې دا جوړه کړله ټرافیک به دې خو راځي. بیا د سیاسي دغه مشرانو ته خاص دا دی چې زه د فلل د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر خبره نه کوم، سپیشل هغه ګرانې خبره نه کوم، د بجټ نورې خبره نه کوم. دا 4 نقطې که ومنلی شي د ستاسو به نوم جوړ شي، د ستاسو پارټو به مضبوطې شي. او زه څوک یم چې تاسو ته ووایم تاسو د خپلې پارټۍ منئ، موږ به صرف خاص کولی شو. خو دا عرض ضرور کوم چې که چېرته تاسو دا فیصله شوې پرېکړې شوې خبرې نه کوئ او یو صرف د عمران خان پر خلاصون پسې شي، بل راته وایي زه د پاکستان کې جمهوریت ګټم، بل وایي زه اوس د فوج سره مې نالګي شوې ده، دا د ټرک په بتو پسې دا کام مه لګوئ. مهرباني وکړئ تاسو دا 4 شیونه وګټئ، نور چې څه تاسو غواړئ خدای دې هغه ومني، خدای دې هغه وکړي. موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. امید دی چې سیاسي مشران به دغه نه منې کوي، نه مایند کوي، نه به پرې خفه کېږي. او ټولو ملګرو ته هم خواست کوم چې کم از کم دا 4 غوښتنې ضرور پورته کړي. پېښور کوټه موټروې، فاټه 3% برخه، تماکو صوبایي فصل، زړې قرضې واپسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.